بسم الله الرحمن الرحیم. د فوټوشاپ C3 د یو بل درس سره راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته یو ټریک در وښیم، او هغه دا دی چې کله به تاسو یو وخت د شپې د خوا په کیمره باندې عکس اخیستی وي، کله چې هغه فلش هغه رڼا کوي نو بیا او کوم زموږ څه شاوخوا چې تاریکه یي، بیا په هغه وخت کله چې د عکس اخلو دا سترګې داسې لږ څه سرې راځي، سور رنګ اخلي. د دغه سور رنګ د ورکولو لپاره موږ څه کولی سو؟ زه دلته یو عکس لرم، زموږ ستاسې د هلمندي وروڼو یو عکس دی چې ما خپل د فیسبوک څخه اخیستی، او تاسو د ژوندي مثال په شکل باندې درښیم. نو دا عکس دی، اوس تاسې وګورئ د دغه شخص سترګې د کمرې د فلش او د تاریک بیکګراوند له خاطره دا سترګې د سور رنګ اخیستی دی. که چیرې تاسو ښه نه وینئ، زه به دا عکس واخلم چې به لږ زوم کړم چې ستاسو دپاره صحیح معلوم سي. اوس وینئ، انشاءالله وینئ، دا سترګې وګورئ. اوس نو موږ څنګه کولی شو چې دغه سوروالی د سترګو څخه په ډېر اسانۍ سره ورک کړو؟ نو تاسې بلته راسئ، په فوټوشاپ کښې موږ لرو سپاټ هیلینګ ټول. سپاټ هیلینګ ټول، په دې سپاټ هیلینګ ټول باندې چې کلیک کړئ، هلته موږ لرو ریډ آی ټول. ریډ آی ټول به انتخاب کړئ. د هغې څخه وروسته فقط راسئ، د سترګې په دغه سر سوي ځای باندې کلیک کړئ. کلیک. وګورئ د سترګې سوروالی د منځه ولاړی. دغسې راسئ، په دا بلې سترګې باندې کلیک کړئ. زموږ ستاسې عکس جوړ سو، هېڅ مشکل نشته. په عکس کې څه غلطي وه، یا هغه کوم د سوروالی چې اخیستی و د هغه فلش د خطر څخه هغه د منځه ولاړی، عکس جوړ تیار سو. خدای دې وکړي سر مو په خلاص سوي. دې ته وایي سپاټ هیلینګ ټول. بیا په سپاټ هیلینګ ټول کې تاسې راځي ریډ آی ټول انتخابوئ. خدای دې وکړي د نن ورځې په درس باندې پوه سوي یاست. ښه ټایم، تر بل درسه د خدای په امان.